مولوي صاحب محترم ما خپل ښځې ته وویله که ته زما بې اجازې د پلار کور ته ولاړې نو ما اورېدلي دي چې ښځه طلاق کېږي. اوس په دې صورت کې ښځه طلاق کېږي. درنو دوستانو دا یوازینۍ مسله ده چې زه ملګرو ته حل کوم. ډېر خوشحاله کېږم چې هغه د طلاق مسائل یا د خاوند او ښځې ترمنځ جنجال واقع شوی او طلاق نه واقع کېږي او د دوی ژوند وژغورل شي او شرعاً هم په دې طلاق نه واقع کېږي. نو په دغه مسله کې چې ته خپل ښځې ته ووایه چې ما د مولایانو څخه اورېدلي دي که څوک په اجازې ووتی د خاوند او ښځه طلاق کېږي. په دې صورت کې ښځه نه طلاق کېږي. ښځه په کوم صورت طلاق کېږي چې ته داسې ورته ووایه که ته زما بې اجازې د پلار کور ته ولاړې ته پر ما طلاقه یې، داسې به وایه. داسې ولې طلاق واقع کېږي. اما یو څوک غواړي مثلا څوک ښځه بیروي ورته زما د کوره ووځه، مثال دا کنایي الفاظ ورته وایي، ته زما ښځه نه یې، نیت دې د طلاق نه وي، نو په دې صورت کې بیا طلاق نه واقع کېږي. یو به دا چې ته صریح لفظ کاروې. صریح لفظ دې ته ویل کېږي چې ته پر ما طلاقه یې، دا صریح لفظ د طلاق دی. په دې صورت کې طلاق واقع کېږي. یو دا دی چې ته کنایه وایه د کوره ووځه، زما ښځه نه یې، ته پوسه خپل کار دې پوسه. مثلا دغه الفاظ کنایي الفاظ چې کارېږي د ښځو دپاره، د دې دپاره بیا شرعاً شرط دا دی چې تا به نیت طلاق کړی وي. که نیت دې د طلاق نه و کړی په دې صورت کې طلاق نه واقع کېږي. صحیح ده. ځینې خلک یې ښځې بیروي. یو مسله زه غواړم چې ملګرو ته واضحه کړم، هغه دا دی چې دغه د طلاق په الفاظو کې ډېر احتیاط پکار دی. ځکه کله کله تاسو غوسه سئ یا مسافر یاست خپل پر ښځې باندې غوسه سئ یا مثلا ښځه یو حرکت وکړي، ښځه دې باید وزغمې، برداشت کړي. دا خو ژوند دی، سفر دی، دواړه سره روان یاست، ته باید دی وزغمې، دی باید تا وزغمي. نو ډېر احتیاط د طلاق. کولی سي چې مثلا ورته غوسه سي، کولی سي چې مثلا په ښه خبرو یې پوه کړي، کولی سي چې یو غټه غلطي وکړي، خو د طلاق د لفظ سره ډېر احتیاط کوئ. ځکه دا داسې یو شی دی چې بیا راګرځي نه. طلاق چې د ورې غورځوئ بیا راګرځي نه. نو احتیاط پکار دی په دې مسله کې ډېر زیات.